سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرینو، مبارک میاشت ده. په ټولو میاشتو کې د رمضان میاشت دا شرافت او فضیلت لري. په کال کې 12 میاشتې دي. ډېرې مبارکې ورځې هم پکې شته، ډېرې مبارکې میاشتې هم پکې شته، خو په دې 12 میاشتو کې داسې میاشت نشته چې هغه د رمضان د میاشتې سره برابر وي. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے هغو کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، په تاسو باندې روزه فرض ده لکه چې تاسو نه وړاندې په نورو امتونو باندې روزه فرض وه. دی آیت کریمه نه معلوم شو چې روزه یوازې په امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې فرض نه ده، بلکې نبی علیه السلام مبارک نه وړاندې په نورو امتونو باندې هم روزه فرض وه. البته په کیفیت کې فرق و. د موسی علیه السلام مبارک روزه یو شانتې وه، او د عیسی علیه السلام مبارک د امتیانو روزه په بله طریقه وه، او زمونږ او ستاسو روزه بیا دا جدا طریقه ده. خدا خبره واورئ، زمونږ او ستاسو روزه یوه میاشت ده، خو چې موسی علیه السلام په امت باندې 6 میاشتې وه، د هغې نه ثواب زیات دی. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک له برکته. زمنګ په شریعت کې د نبی علیه السلام مبارک په دور کې په دې روزه کې مختلف بدلونونه راغلي دي. نبی علیہ السلام مبارک باندې روزه فرض وه، خو دا میاشت نه وه. د عاشورا ورځ وه، په هر میاشت کې 3 ورځې وې، ایام بیز ورته وایي. دا روزه نه وه، دا میاشت. بیا الله جل جلاله د روزې میاشت فرض کړه، د نورو روزو فرضیت منسوخ شو. خو چې کله د روزې میاشت فرض شوه، یوه میاشت، ماښامه پورې به ستا روزه وه. اول کې ماښام به دې روزه ماته کړه، تا ته تر سحره پورې خوراک جایز و، خو که ته به په دې مابین کې وده شوې، بیا به در باندې روزه شروع شوه. ماښام به دې روزه ماته کړه یا نه، ماښام اذان نه د غروب نه وروسته به ستا سترګه ولګېده، وده به شوې، نور تا ته خوراک جایز نه و.
یو صحابي و مزدوري کوله ماښام کور ته راغی د روژه ماتي په وخت کې کور کې څه نه و مېرمنې ورته ویلي چې ته لږ صبر وکړه زه به څه شی پیدا کړم چې ته پرې روژه ماته کړي مېرمنه لاړه چې شی برابر کړي چې بیرته راغله دا غریب ستړی و او سترګه یې لګېدلې وه هېڅ هم نه و خوړلي بیا چې راویښ شو خو بیا روژه وه که نه نو د ورځې به دغه صحابي مبارک بیهوشه کېدلو یو خو غریب کاره و او بیا یې دا دویم ورځ به ډوډۍ نه وه خوړلې ډېره پرې سختي وه دریم بدلون پکې دا و د ورځې او د شپې په میاشت د رمضان کې خپلې مېرمنې سره کوروالی جایز نه و مکمل روژه کې اول نه تر آخره پورې جما حرامه وه د شپې هم چا جما نشوی کولی او د ورځې هم نشوی کولی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک د روژې میاشت وه په ځان باندې پوه نه شو خپلې بیبي سره یې جما وکړه کوروالی وکړه سار راغی نبی علیه السلام مبارک ته یې وویلې ځان مې م هلاک او بل مې م هلاک وایي هغه څنګه وایي بېګا مې د شپې خپلې مېرمنې سره کوروالی کړی دی نبی علیه السلام مبارک غلی شو بیا الله جل جلاله آیت نازل کړ تیر طریقه منسوخه کړه الله نه قربان شو منګ ته سهولت برابر کړ آیت الله نازل کړه چې کله غروب راځي تر صبح صادقه پورې خوراک هم کولی شي جما هم کولی شي ممانعت پکې نشته دا سهولت پکې راغی نو روژه فرض ده په کال کې یوه میاشت ده صحت ته هم ډېر مفید دی دا روژه خاص کر چې څو لږ پهلوانان دي هغوی لپاره روژه ډېر زیات مفید دی صحت دپاره ډېر مفید دی اما په آخرت کې خو ثواب ډېر لري نبی علیه السلام مبارک فرمایي د اسلام تاداو بنیاد په 5 شیانو باندې ایښودل شوی دی اسلام په 5 شیانو باندې ولاړ دی یو د پنجبیناو نه روژه ده پنجبیناو د اسلام نه یوه روژه ده تاسو ټول ورسره اشنا استئ نبی علیه السلام مبارک فرمایي ورځ د قیامت کې قرآن عظیم الشان شفاعت کوي او د روژې میاشت شفاعت کوي حدیث پاک کې راځي ورځ د قیامت کې به د روژې میاشت راشي الله به ورته وجود ورکي د الله جل جلاله د وړاندې به په سجده پرېوځي الله جل جلاله به ورته ووایي چې به څه غواړې رمضانه څه غواړې د روژې میاشت به ورته ووایي دغه سړی زما دې سړي زما حق ادا کړی دی غواړم چې ده ته یو تاج په سر کا الله جل جلاله به ورته تاج په سر کي نور څه غواړې روژې میاشت به ورته ووایي چې آویا هورانې ورته غواړم الله جل جلاله به آویا هورانې ورته ورکړي نور څه غواړې یا الله دغه سړی نبی علیه السلام مبارک سره په جنت کې ملګری کا دا یې همجوار کا الله جل جلاله به ورته چې دا مې موکزه نو د روژې میاشت دا شفاعت کوي چا چې حق ادا کړی دی
حق یې څه شی دی؟ روژه چاته وایي؟ ځان بندول د خوراک څښاک جما نه د ورځې سره د نیت د شهوت د بطن او د شهوت د خولې نه به ځان ساتي او شهوت د فرج نه به ځان ساتي. غیبت په هر وخت کې ناروا دی، خصوصا په روژه کې. روژه مکروه کوي، روژه پې نه ماتیږي په غیبت باندې، خو البته رجوع مکروه کوي. نبی علیه السلام مبارک ته چا خبر راوړ چې دلته دوه ښځې دي، هغوی روژې سره ډېر په عذاب دي، روژه پې سخته ده. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې یو ګلاس ورکړئ چې په دې ګلاس کې هغوی لاړې توکي. سیاسرو خپلې لاړې تو کړې، د خولې نه یې غوښې ولوېدې. سیاسرو عرض وکړه چې موږ غوښه نه ده خوړلې، دا غوښه له کومه شوه؟ نبی علیه السلام مبارک وفرمایل تاسو د خپل مسلمان غیبت کړی و. د مسلمان غیبت داسې دی لکه د هغه غوښه خوړل. نو چې کله یو انسان په روژه کې ناروا عمل کوي یا غیبت کوي نو په ده باندې روژه هم سخته تیریږي، او که دی خوب کوي عبادت کوي تلاوت کوي دې باندې اسانه تیریږي. نو روژې میاشت ډېر فضیلت والا میاشت ده، د برکت میاشت ده. په میاشت د روژې کې یو فرض د اویاو فرضونو سره بدلیږي، نفل ورځ د قیامت کې فرضو سره بدلیږي، دومره اهمیت لري. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې یوه روژه وخوړله بغیر د عذر نه، که دی تمام عمر روژه ونیسي د یوې روژې جبیره نشي کولی. کم تاوان چې ځان ته رسولی دی که تمام عمر روژه ونیسي دی هغه ځای نشي ډکولی، قصدن چې څوک وخوري. مثال په صحت کې دی، مسافر نه دی، مریض نه دی او روژه یې وخوړله، که دی په تمام عمر روژه ونیسي نو قضایي نشي پوره کولی. او که څوک مریض وي، مرض د وجې نه روژه وخوري، یا مسافر وي سفر د وجې نه روژه وخوري او چې بیا یې قضایي ونیوله نو د قضایي سره الله تعالی دومره ثواب ورکوي لکه څنګه چې رمضان په میاشت کې دا روژه نیولې، یعنې ثواب یې نه کمیږي ځکه دا ورته عذر دی. او بغیر د عذر نه روژه خوړل د دې بیا ځای نشي ډکولی. معززو حاضرینو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من فرحا بدخول رمضان حرم الله جسده علی النیران. کم انسان چې د روژې میاشتې په راتګ باندې خوشحاله شو نو الله تعالی به په دغه انسان باندې د جهنم اور حرام کی. طبعا روژه سخته ده خو په راتګ باندې مسلمانان خوشحالیږي چې په دې کې برکت دی، دا ذخیره د نیک اعمالو ده. په دې میاشت کې چې څومره عبادات ثواب لري دا بیا په نورو میاشتو کې ثواب نه لري. لکه څنګه چې په بیت الله شریف کې عبادت
یو په یو لک باندې بدلیږي. په نورو ځایونو کې بیا دا ثواب نشته. همدارنګې په دې میاشت کې انسان لپاره عبادات دا ذخیره کیږي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په میاشت د روژې کې سرکشه شیطانان تړل کیږي او د جهنم دروازې تړل کیږي، د جنت دروازې خلاصیږي. نیکبخت انسان به چې په میاشت د رمضان کې دی وفات شي، څه سهولت ور باندې راځي. او که ګناه کبیره یې کړې و هغه جدا مسله ده، یا د مسلمان حق یې خوړلی و هغه جدا مسله ده. هغه بغیر د توبې نه یا د مسلمان نه چې عفو ونه غواړي هغه نه معاف کېږي، هغه جدا مسله ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د رمضان اول ورځې لس دا د رحمت ورځې دي، او دویم لسیز چې دی دا د مغفرت ورځې دي، او دریم لسم دا الله جل جلاله په دې آخري لسو کې جهنمیان د اور نه وباسي، جنت ته داخلي چې مسلمانان وي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی، دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت ده، وی څوک چې په میاشت د رمضان کې علم مجلس ته لاړو، علم زده کولو، درس زده کولو، قرآن یادولو، الله جل جلاله به د هر یو قدم په مقابل کې د یو کال ثواب ورکوي، د یو کال عبادت ثواب به ورکوي. او کوم انسان چې په میاشت د رمضان کې جمع مانځه ته راغی، جماعت کې جمع سره مونځ وکړه، په هر رکعت مقابل کې به الله جل جلاله په جنت کې یو خار ورته آبادوي. څوک چې په میاشت د رمضان کې خپل مور او پلار سره نیکی کوي، مور او پلار خوشحالوي، د مور او پلار زړه ساتي، الله جل جلاله به دغه انسان ته په نظر د رحمت سره وګوري. نو د چا چې ژوندي دي نو بیړه وکئ چې نو مور او پلار خدمت ډیر زیات ثواب لري. مور او پلار زما استادي خو اجر ور باندې الله تعالی راکوي. د مور او پلار احترام باندې الله ډیر زیات خوشحالیږي. ښه او د مور او پلار په خفګان باندې الله جل جلاله ډیر زیات خفه کیږي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي که مور او پلار در ناراضي وو الله هم در ناراضي دی، که مور او پلار در نه خفه وو نو الله هم در نه خفه دی. او مور او پلار په معمولی چیز باندې خوشحالیږي، صرف زړه وساته، صرف خبره یې منه، تا نه څه تمه او توقع نه لري پلار دی چې هغه به ډېرې جامې در نه غواړي یا به ډېر خوراک در نه غواړي، خو صرف زړه یې وساته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې څوک د مور او پلار قدر کوي، احترام کوي په میاشت د روژې کې، الله جل جلاله به ورته په نظر دی رحمت سره وګوري. او کومه سیاسره چې په میاشت د روژې کې خپل میړه خوشحاله وساتي، ښه پخلی ورته وکړي، جامې ورته ښې پاکې کړي، زړه یې وساتي، الله جل جلاله به دې ښځې ته د بی بی آسیه رضی الله تعالی عنها قدر ته اجر ورکوي. او کوم مسلمان چې په میاشت د روژې کې د بل یو مسلمان مشکل حل کړه، کومک یې ورسره وکړه، تعاون یې ورسره وکړه، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي الله جل جلاله به د زر مشکلات آسانه کړي. مسلمان سره همدردي دا هم ډېر زیات ثواب لري. نو معززو حاضرینو، روژې میاشت په موږ فرض ده، په دې کې چې څومره عبادت کولی شو چې باید موږ او تاسې وکړو.
خاص کر به تراویحو کې ختم یو ختم سنت دی که انسان ځان سس کی نو فرض مانځه ته هم زړه نه کیږي او که ځان لک انسان شخ کی نو بیا دغه په رمضان کې یو ختم سخت نه دی امام الائمه امام ابو حنیفه رحمه الله په رمضان کې یو شپېته ختمونه کول او دی مبارک چې وفات شوی په کوم اتاق کې په دې اتاق کې اووه زره کرته قرآن عظیم الشان ختم کړی و هغوی د قرآن عظیم الشان په قدر پوهېدل د عبادت په قدر پوهېدل نو ختم په میاشت د روژې کې الحمدلله په هر کلي کې په هر کور کې یو حافظ د قرآن شته په ډېر سهولت باندې نو هغه تشویق کوي چې موږ ته ختم راکړه په یو حرف باندې لس نیکیانې دي او تلاوت کوونکي او اوریدونکي پکې برابر دي معززو حاضرینو روژه په خوراک په څښاک باندې ماتیږي چا په روژه کې قصدن څه یې وخوړه یا یې څه وڅښه په دې باندې کفاره هم لازمیږي شپېته روژې یا په میاشت د روژې کې چا خپلې مېرمنې سره کوروالی وکړ د ورځې په دې باندې کفاره لازمیږي څوک بارانه ته ولاړو بارانو خولې ته یې د اوبو څاڅکی ولوېده د باران څاڅکی او قصدن یې د مرۍ نه کوزه کړه په دې باندې کفاره لازمیږي روژه یې ماته ده یو سړی خپلې مېرمنې سره شریعت دی مېرمنې سره ناسته او پاسته کوي یعنی ورسره لوبې کوي او په دې حالت کې د خپلې مېرمنې یا مېرمنې د خپل خاوند لاړې تېرې کړي په دې باندې کفاره لازمیږي شپېته روژې پې لازمیږي خپلې ښځې سره په میاشت د روژې کې سملاستل جایز دي لاس پې ایښودل جایز دي صرف ورسره کوروالی دا ناجایز دي که یو سړی پوهیږي چې زه په خپل ځان باندې قابو نه لرم کیدای شي که ورسره سملم نو مشکل به پیدا شي بیا د لپاره مکروه دی چې ورسره سملی که څوک په ځان باندې قابو لري نو هغه مشکل نشته په میاشت د رمضان کې یا چا د خپل ملګري لاړې تېرې کړې نو هغه بیا په دې باندې هم کفاره لازمیږي لږه مالګه چا وخوړه لږه مالګه خوند دپاره په دې باندې کفاره لازمیږي او که ډېره مالګه خولې ته واچوله چې څوک یې په عادت کې ناچي نو په دې باندې بیا کفاره نه لازمیږي صرف روژه ماتیږي چا پیشنمې وکړه ګمان و یقین و چې دا پیشنمې دی وروسته معلومه شو چې دا سارو یا ماښام یې روژه ماته کړه د ده یقین و چې ماښام دی هغه نو غروب نه و شوی نو په دې باندې صرف قضایي دی کفاره ور باندې نشته یا همدې حالاتو کې چا جما وکړه د ده ګمان و چې ماښام دی یا پیشنمې دی نو په ده باندې کفاره نشته صرف قضایي لازمه ده او په غسل کې څه مسله نشته که څوک غسل کوي په میاشت د روژې کې البته احتیاط به کوي حتی په اوداسه کې به احتیاط کوي خولې ته چې کله اوبه اچوي ډېره غړغړه به نه کوي چې مرۍ نه اوبه لاندې لاړې نه شي یوه سیاسره ده
حمل لري، حمل حامله ده. ډاکټرانو ورته ویلي چې که ته روژه ونیسې که نه ستا د حمل کمزوری کیږي. دا د شریعت مسلې دي. که یو سړی بې ځایه په ځان سختي کوي شریعت ورته اجازه ورکړي، دا جدا مسله ده. حمل لري یو سیاسر او ډاکټر ورته ویلي چې ګوره که روژه دې ونیوله ماشوم ضایع کیږي یا کمزوری کیږي. فقها وایي د ښځې لپاره د روژې خوړل جایز دي، بیا به یې قضایي نیسي. یا یوه سیاسره ده غېږ کې ماشوم دی، دی وایي که روژه ونیسم نو زما شوده کمیږي، ماشوم وږی پاتې کیږي. نن سبا خو د بازار شوده دي که دا و په دې باندې مشکل حل کېده بیا د روژه نه خوري، او که مشکل نه حل کېده یا غربت و بیا به دا روژه دې وخوري قضایي دې ونیسي. یو ورور دی سپین ږیری دی شیخ فانی دی یا خور ده زړه ده کمزوری شوی دی د روژو طاقت نه لري، نو دې لپاره جایز دی چې روژې وخوري او فدیه یې ورکړي. اما ځوان لپاره که مریضه می د لپاره فدیه ورکول جایز نه دي، دا به روژه نیسي، او که مریضو روژه دې وخوري بیا د قضایي ونیسي. او که ځوان دی یا ځوانه ده ډاکټر ورته ویلي چې ته مریض یې، د ګردو تکلیف لري یا د معدې تکلیف لري، دا ښه کیږي نه تر څو چې ته ژوندی دا در سره دی او تا ته روژې تاوان کوي، روژې خوره، نو داسې انسان لپاره بیا فدیه ورکول جایز دي. اگر چې ځوان هم دی فدیه ورکول ورته جایز دي. پچکاري په دې باندې روژه نه ماتېږي، خو احتیاط دا دی که څوک ډېر په عذاب نه وي نو څه ګزاره دې وکړي، او که بیا ډېر په عذاب و مشکل و د دې خطره وه چې دی بېهوشه شي یا نور مشکلات پیدا کېدل، نو بیا د لپاره دا پچکاري په دې باندې که غوښه کې وي او که پورک کې وي په دې باندې روژه نه ماتېږي. چا کانګې وکړي کانګو باندې روژه نه ماتېږي، که هر څومره کانګې کوي په دې روژه نه ماتېږي. په هغه صورت کې ماتېږي چې دا کانګې بیرته د مرۍ نه لاندې تیرې شي بیا روژه ماتېږي. خو چې باندې توی کي دا خو تویول دي، په دې باندې روژه نه ماتېږي، په داخلېدلو باندې ماتېږي. نو په کانګو باندې روژه نه ماتېږي. دغه اکسیجن ورته ویل شوی په هغه کې خوله کې خوشي کوي، بعضې خلک سابندي لري په هغه باندې روژه ماتېږي، هغه باندې روژه ماتېږي. ځکه د خولې د لارې نه داخلیږي. کم شی چې په منافذو باندې داخلیږي هغه روژه ماتوي، کم شی چې د مساماتو د لارې نه داخلیږي. په بدن کې واړه واړه سوري دي هغه ته مسامات وایي، هغه د لارې نه داخلیږي، په هغه باندې روژه نه ماتېږي. لکه انسان کله خولې شي یا غسل وکړي په دې مساماتو کې اوبه داخلیږي وجود ته، په دې باندې روژه نه ماتېږي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په صحیح طریقه باندې د روژې نیولو توفیق راکړي. معززو ډیره مبارکه میاشت ده، بیړه وکړئ، ځان ستړی کوي. آینده کال لپاره څوک ژوندی او څوک مړه. نو موږ او تاسو لپاره پکار دی چې کوشش وکړو د میاشت کې ځان ستړی کړو. تیر کال کې زموږ ستاسو په دې کلي کې چې څوک وفات شوي دي کال پوره شو که نه حمل دی، نو 80 کسان وفات شوي دي. تیر کال 8 کسانو غالبا څه کال الحمدلله د مړو کچه راټیټه شوې ده، 80 کسان وفات شوي دي. په دې 80 کسانو کې 11 ماشومان دي، نور مشران دي، یو ځوان دی د بلغار په لاره کې او وفات شوی دی. نو الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي.
په دې 15 کلو کې 103 جنازې په دې هغه کې شوي دي زموږ تاسو کلي کې 103 جنازې الله جل جلاله دې دوی ته او دوی نه وړاندې چې څومره وفات شوي ټولو ته مغفرت نصیب کړي. په تیر کال کې زموږ ستاسو د کلي مشرانو ملکانو 30 جرګې کړي دي په دې یو کال کې، او په 30 کې 8 جرګې د عملې نه بهر دي او نور جرګې چې دي په داخل دی عملې کې شوي دي. الحمدلله ووایي الله دې چا چې دا جرګه کړې ده او چا یې خبره منلې ده ټولو ته دې الله اجر ورکړي. دا د قومي مشرانو هغه خیر دی چې موږ او تاسو ته رسیږي بغیر د کوم تمه او توقع نه. موږ او تاسو کې دوی څه کوي؟ جرګه کوي، تکلیف کوي. دا څومره ښه کار وشو اوس. او په تیر کال کې متاسفانه چې جنګونه ډېر شوي دي. مخکې کال کې په ټول کال کې 2 جنګ شوي وو او په دې کال کې چې د 14 جنګونه شوي دي. بیرته الحمدلله مشکل حل شوی دی، خو جنګونه 14 جنګونه شوي دي. هغه جنګونه چې په هغه کې سوینه وتلې ده، یعنې قوي جنګونه. الله جل جلاله دې آینده لپاره راتلونکي کال موږ او تاسو باندې په اسانۍ او په خوشحالۍ په آبادۍ کې را باندې تیره کړي او مخکیني د الله تعالی راته وبخي. زموږ ستاسو ورونه دي په خارج کې، هغوی په جمع چې څومره دي الله ته معلوم دي. هغوی د جومات دپاره د قالین او د ټول کار دپاره هغوی پیسې جمع کړي تقریبا 6,140 روپۍ هیرو. هغه به په سراپۍ کې دي انشاءالله چې کله د رنګ منګ د خلاص شي لخیره او بیا به لخیره هماغه وخت سره یې راولو دلته به بیا ورکو انشاءالله. هغوی ته به هم دعا وکړو. یو څوک دی د خپل مړي لپاره 15,000 روپۍ مدرسې ته ورکړي او الله دې ورته قبول کړي. یو بل څوک دی هغه هم 60,000 روپۍ ورکړي. دعا ورته وکړي یا الهه تو ورته قبول کړي، یا الهه ثواب یې هغوی وفات شوو ته ورسولی کړي. دا چې کوم ملګرو زموږ ستاسو ورونو هلته هغوی سره غم دی، د جومات سره تعاون کړی. الله جل جلاله دې یا الله تا ته معلوم دی چې چا څومره هم تعاون کړی دی ورته عوضونه یې په دنیا او آخرت کې ورکړي. یا الهه عوضونه یې په دنیا او آخرت کې ورکړي. یا الهه اولاد نیکان کې، یا الهه په خپلو شرعي مقاصدو کې کامیاب کې. یا الهه کوم کسان په سفر کې دي یا الهه هغوی باندې خیر کې. یا الهه آفاتو نه یې وساتي. یو څوک مریض ده دعا یې غوښتې ده، یا الهه شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي. یا الهه شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي. یا الهه ټولو مریضانو ته شفا نصیب کړي.